السلام علیکم. نن زموږ یو اهم لیکچر دی چې موږ په امازون باندې په کومه طریقه باندې کار کولی شو یا په امازون کې کوم بزنس ماډلز دي چې په هغه باندې موږ په امازون کې کار کولی شو. نو دلته ما یو څو داسې بزنس آیډیاز لیکلي د امازون چې په هغه باندې تاسو کار کولی شئ. نو بیا به موږ ګورو چې په کوم کې موږ ته انویسټمنټ پکار دی، کوم کې نه دی پکار، هغه به موږ ټول په ډیټیل سره ګورو. خو چې موږ یو ځل دا وپېژنو نو په هغه کې اول چې کوم راځي امازون افیلیټ مارکیټینګ. د امازون یو خپل پروګرام د امازون اسوسییټ، هغه تاسو چې کله د دې اکاونټ جوړوئ د دې اکاونټ ډېر په اسانۍ سره جوړیږي که تاسو هغه د هر ځای نه جوړوئ، پاکستان نه جوړوئ چې کوم ځای نه جوړوئ هغه ډېر په اسانۍ سره جوړیږي. اوس د دې اکاونټ چې کوم دی د دې طریقه کار څه دی، د دې کې چې د امازون کوم پراډکټ چې موږ هغه مارکیټ کوو هغه خرڅو مخکې او په هغې باندې امازون موږ ته کمیشن راکوي. په هغه کې موږ له کمیشن راکوي، په باز کې 10% وي، په باز کې 5% وي، په باز کې 15% وي. هغه تاسو کتلی شئ چې موږ ته په دې کې څومره کمیشن میلاویدی شي. چې کله موږ امازون له پراډکټ خرڅ کړو نو په هغه موږ لا دیو کمیشن راکوي. نو دا امازون افیلیټ مارکیټینګ دی. خو دا داسې نه ده چې تاسو بس لینک راواخلئ چېرته یې شیر کوئ، داسې دا بزنس ماډل چې کوم دی کار نه کوي. هغې سره چې ستاسو کوم امازون اسوسییټ اکاونټ جوړ کړی یا امازون افیلیټ مارکیټینګ دپاره هغه بلاک کیدی شي. نو دا داسې کسانو دپاره پکار دي چې هغه انفلوئنسر وي، د هغه څه چېرته د فیسبوک ښه پیج اوسئ چې په هغه کې داسې خلک وي چې هغه پراډکټ اخیستی شي، یا د هغه څه د یوټیوب یو چینل یا ورسره ویب سایټ وي چې هغه په هغه کې مختلف آرټیکلز لیکي او هغه په سم متعلق انفارمیشن شیر کوي، هغې متعلق پراډکټ هم اچوي. که هغه پراډکټ باندې چېرته اډر راځي نو دې ته به په هغه کې کمیشن میلاویږي او د دې لپاره امازون تاسو له لینکس کریټ کوي د هر یو پراډکټ دپاره او هغه تاسو خپله بیا مخکې مارکیټ کولی شئ. نو دا په دې کې انویسټمنټ هېڅ هم نه وي پکار، نه زموږ نه څه چارجز اخلي، بس پری اکاونټ جوړیږي او بس تاسو امازون مارکیټینګ کولی شئ. ډېر اسانۍ سره دا کېږي. بل د امازون ورچوئل اسسټنټ پروګرام دی. نو امازون ورچوئل اسسټنټ پروګرام داسې دی چې مونږ خلکو ته سروسز ورکوو په امازون کې. نو په دې کې نه انویسټمنټ پکار وي زموږ او نه داسې نور هیډیک زموږ په سر وي. نو امازون ورچوئل اسسټنټ مطلب دا دی چې موږ کوم پراډکټ لیسټینګ وه، پراډکټ سورسینګ هم وه، اکاونټ کریشن هم وه، یا اکاونټ خراب شي یا موږ چاته اکاونټ جوړو یا هغې دپاره نور سم شپمنټ پلانز جوړولی یا د هغې دپاره PPC کمپین چې کوم دی ایډورټایزمنټ کولی، د په امازون چې کوم خلک کاروبار کوي نو هغې ته موږ سپورټ پرووایډ کوو چې هغې ته موږ کوم سروسز پرووایډ کوو نو هغې ته امازون ورچوئل اسسټنټ وایي. نو موږ ایز ا ورچوئل اسسټنټ کار کولی شو که چېرته زموږ سره خپل انویسټمنټ نه وي. او د دې دا فایده ده چې موږ ایز ا ورچوئل اسسټنټ کار وکړو نو زموږ سره ایکسپیرینس هر څه نور هم سیوا شي او بیا را روان وخت کې چې کوم دی موږ خپل بزنس سټارټ کولی شو. بل تر نمبر چې کوم دی هغه امازون کینډل دی. د امازون کینډل مطلب دا دی چې کله امازون اول کې سټارټ شو دا کمپنی نو دوی به صرف بکس خرڅول او هغه پروګرام د امازون اوس هم دی. د امازون کینډل مطلب دا دی چې تاسو چېرته پبلیشر یا بک لیکلی شئ یا په مختلف ټاپک باندې تاسو څه لیکلی کولی شئ نو امازون ځان له پروګرام دی په هغې کې بکس موږ اپلوډ کوو، ای بکس چې کومي ډیجیټل بک هغه موږ اپلوډ کوو او بیا هغه مخکې خرڅېږي، په پرنټ فارم کې هم خرڅېږي او داسې PDF فارم کې هم خرڅېږي او دا زما د ټول نه فیوریټ کیټګري ده ځکه چې د بک ریډینګ سره موږ ډېر زیات منسلک یو. نو امازون کینډل چې کوم دی دا د امازون یو پروګرام دی چې کوم کسان تاسو کې لیکل کولی شي په مختلف ټاپکس هغې دپاره آیډیاز میلاویږي چې تاسو ته په کوم ټاپک باندې پکار دی. کوم کسان چې لیکلی شي نو هغه دپاره ډېر بیسټ اپشن دی امازون کینډل. اوس موږ د امازون چې کوم بزنس ماډل دي، کوم کاروباري ماډلې دي هغه موږ لږ ګورو. نو یو امازون هول سیل دی. امازون هول سیل مطلب دا دی چې موږ په امازون کې کله یو تیار یو برانډ لیسټ موږ د هغه برانډ نه اپروول راوالو، د هغو نه اجازت راواخلو او هغې سره موږ میټو لیسټینګ کریټ کړو او د هغو چې کوم پراډکټ وي هغه مخکې خرڅوو موږ. نو امازون هول سیل چې کوم دی
دا ډېر مشهور بزنس ماډل دی خو تاسو ته پته چې موږ په دې کې د یو برانډ چې کوم پراډکټ خرڅوي د هغې اجازت راواخلو او هغه پراډکټ چې کوم دی هغه سره د هغه لیست سره موږ میټو لیسټینګ کریټ کړو په خپل سیلر اکاونټ کې او د هغو نه موږ پراډکټ واخلو نو بیا موږ هغه امازون ویر هاوس ته ولېږو او موږ بیا خرڅوو نو په دې کې به موږ ته څه پکار انویسټمنټ پکار دا به موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو خو چې تاسو ته صرف دومره پته ولګي چې امازون هول سیل څنګه بزنس ماډل دی بیا امازون پرایویټ لیبل چې کوم دی پی ایل چې کوم دی نو دا داسې یو بزنس ماډل دی چې په دې کې موږ یو خپل پراډکټ کریټ کو یو خپل پراډکټ جوړ کو په هغې باندې خپل نوم ولیکو خپله لوګو پې ولیکو او هغه مخکې څوک نه خرڅوي او موږ د هغې دپاره یو نوی لیست د هغې پکچرز اپلوډ کو ټایټل یې اپلوډ کو د هغې بولټ پوینټس اپلوډ کو د هغې ډسکرپشن اپلوډ کو او هغه موږ وخېجو او یو نوی لیست موږ جوړ کو په امازون کې چې موږ کوم پراډکټ هم خرڅوو هغه موږ په خپل نوم باندې جوړ کو او په خپل نوم باندې خرڅوو نو دې بزنس ماډل ته پرایویټ لیبل وي او شارټکټ دی ته پی ایل وي بل امازون ډراپ شپینګ دی د امازون ډراپ شپینګ مطلب دا دی چې موږ نه پراډکټ اخلو نه پراډکټ په ویر هاوس کې ږدو موږ ته اکاونټ جوړ کلی په اکاونټ کې موږ پراډکټس ورکلي او هغه پراډکټ باندې چې کوم دی اډر راشي نو موږ چې د چا نه اخیستی نو اخیستی هم نه خو د چا سره هم کتلی هغې ته ویلي چې زما دا ما ته د دې پراډکټ اډر راغلی او څوک چې زما نه اخلي هغې ته تاسو ډایرکټ سینډ کوئ نو په دې کې چې کوم دی د ټول نه کم انویسټمنټ لګي بعض کسان وایي چې په ډراپ شپینګ کې انویسټمنټ نه پکار خو بعض داسې ډېر زیات فیکټرز دي په ډراپ شپینګ کې چې دا بزنس ماډل تاسو کله سیوا شي نو بیا تاسو په دې کې لږ ډېر انویسټمنټ او دا څیزونه تاسو ته پکاري بیا به ډراپ شپینګ موږ ډیټیل سره ډسکس کړو نو په امازون هول سیل او پرایویټ لیبل او ډراپ شپینګ په هول سیل کې کم انویسټمنټ پکاري پرایویټ لیبل کې چې کوم دی لږ سیوا پکاري او هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي تاسو کوم قسم پراډکټ خرڅوي دا بیا موږ ډیټیل سره ډسکس کوو او ډراپ شپینګ کې د ټول نه کم پکاني او بل یو بزنس ماډل هم دی انلاین ریټیل اربیټراج دی ته وایي چې کله موږ عام چې زموږ کوم مارکیټ سي موږ دې ته اکثر لاړ شو او یو پراډکټ وګورو په یو مارکیټ څه کې هغه زموږ خوښ شي هغه موږ راوړو ځان سره کیدو او چې څوک یې زموږ نه اخلي موږ هغه ته ورکوو خو انلاین دا دی چې موږ هغه اپلاین کې راځي موږ انلاین دا کوو چې مختلف ځای کې پراډکټس ګورو او هغه بیا موږ مخکې په اسانۍ سره خرڅولی شو موږ ته پکې پرافټ کېږي خو په دې کې هم ډېر زیات فیکټرز چې کوم وي هغه انوالي تاسو به ګورئ چې داسې پراډکټ چېرته خرڅ نه کوي چې هغه بین یا تاسو اکاونټ هغې د وجې خرابېدی شي یا د هغه د چا پراډکټ یو تاسو چېرته د هغه اجازت نه بغیر خرڅوئ او دغه شان ډراپ شپینګ چې کوم دی ډېر کسان د ډراپ شپینګ ټرای کوي خو ډراپ شپینګ لږ ټیکنیکل بزنس دی په دې کې ډېر زیات به تاسو کریټیو وي او دا لږ ډیټینشن بزنس دی دې کې به تاسو هر ټایم خیال ساتئ هر څنګه ایشو تاسو ته راتلی شي او دا د ټول نه ښه بزنس ماډل چې کوم دی هغه پی ایل دی پای کې انویسټمنټ لږ پکاري لږ سیوا پکاري او امازون هول سیل دی خو بیا به موږ دا ون بای ون په ډیټیل سره ډسکس کوو چې صرف تاسو نومونه وپېژنئ بیا به موږ امازون هول سیل پرایویټ لیبل او ډراپ شپینګ دا ټول په ډیټیل سره ډسکس کوو چې د دې څه څه ریکوایرمنټس دي دا به موږ څنګه کوو او نور څه کوم فیچرز دي هغه به هم د دې ګورو نو امازون چې څومره بزنس ماډلز دي هغه کې دا درې چې کوم دي دا ډېر زیات یوز کېږي نو زه دا کوشش کوم چې تاسو په دې باندې لږ ډېر پوه کړم نو یو دی امازون هول سیل اف بی اے دې کې موږ اف بی ایم هم کولی شو خو چې کله اف بی اے کوو نو موږ امازون هول سیل اف بی اے دی ته دا ځان له خلک کوي کورس دی دا ځان له نو امازون هول سیل اف بی اے چې کوم دی د امازون ټول کنسپټ تقریبا یو شان دی خو په دې کې لږ ډېر ډفرنس دي په دې مختلف بزنس ماډلز کې نو په دې کې یو امازون ویر هاوس چې کوم دی موږ چې کله خپل انوینټري یا پراډکټ چې کوم هغه د امازون په ویر هاوس کې ږدو نو دې ته ځکه اف بی ایم وایي امازون هول سیل اف بی اے ورته وایي بیا دغه شان ته انویسټمنټ چې کوم دی په کار دی نو انویسټمنټ به ټول عمر یاد ساتئ چې امازون کې کله تاسو انویسټمنټ کوئ انویسټمنټ ډیپینډ کوي دا په پراډکټ باندې ډیپینډ کوي د پراډکټ چې کوم قیمت دی په هغه باندې ډیپینډ کوي دا چې پراډکټ ریټ چې کوم دی دا سیوا دی کم دی نو په دې باندې ډېر ډیپینډ کوي بل تاسو ته څومره پراډکټ په کار دي چې تاسو خپله انوینټري امازون ویر هاوس ته لیږئ بعض داسې پراډکټ چې هغوی ریټ ډېر کم وي
بعض پراډکټ داسې چې هغې ریټ ډېر سیوای نو چې کوم تاسو پراډکټ اخلئ یا سورسینګ کوئ نو انویسټمنټ په هغې باندې ډیپینډ کوي نو دا د کم انویسټمنټ نه هم شروع کېږي سیوا نه اوس ایل ایل سی چې کوم د ایل ایل سی خو تاسو پیژنئ لیمیټډ لایبیلیټي کمپني چې کله موږ بزنس کوو د پاکستان نه موږ په بل یو ملک کې بزنس کوو نو موږ ته به یو لیګل ډاکومنټیشن به پکاري چې ځکه په هغه کې بیا ټیکس او دا شي نه انوالو کېږي نو موږ ته یو صحیح لیګل طریقه کار پکاري نو د هغې دپاره موږ ایل ایل سی رجسټر کوو نو ایل ایل سی چې کوم ده هغه په دې بزنس ماډل کې پکار ده که نه ده چې کوم نیو کسان دي نو هغو ته هغه کوشش کوي چې ځان د ایل ایل سی نه بچ کړي ځکه چې ایل ایل سی باندې ستاسو پیسې لګي تاسو رجسټر کوئ نو که بیا اکثر کسان پرېږدي یا څه ایشو راشي نو ایل ایل سی پیسې د هغو هسې ضایع شي نو ایل ایل سی چې کوم ده هغه ډیپینډ کوي په دې باندې چې کله ستاسو سیل چې کوم ده هغه کمي نو بیا ستاسو ایل ایل سی ته ضرورت نه چې کله سیل ستاسو سیوا کېږي تاسو د میاشتې پراډکټ ډېر خرڅوئ نو بیا امازون تاسو ته ایمیل کوي نو ایل ایل سی چې کوم ده هغه باندې به تاسو پوه شوي وي چې ایل ایل سی کله پکار ده کله ایل ایل سی بل دا ده چې موږ ته ریسیلر سرټیفیکیټ ملاویږي او هغه زموږ نه مختلف چې کوم ځای کې موږ پراډکټ اخلو زموږ نه غواړي خاص کر برانډ زموږ نه غواړي چې کله موږ د برانډ هنټینګ کوو نه موږ کله پراډکټ اخلو نو تاسو داسې ګورئ داسې سورسینګ کوئ چې هغه کې بیا ریسیلر سرټیفیکیټ ته ضرورت نه راځي ادروایز بیا به تاسو ته ایشو د هغه نه جوړېږي نو تاسو به ایل ایل سی باندې پوه شوي دلته پکار ده خو چې کله بزنس سمال لیول باندې نو بیا تاسو ایل ایل سی نه بغیر کولی شي بل په دې کې موږ چې ایگزسټنګ کوم لیسټ میټو لیسټنګ موږ دلته کوو بس تیار چې کوم لیسټ جوړي په هغې سره میټو کوو او دا شان ته په دې کې موږ برانډ هنټینګ کوو موږ پراډکټ هنټینګ ویل خو دې کې زیاتره موږ برانډ هنټینګ کوو او شپمنټ پلان چې کوم دی خو بره تیر شو چې اف بی اے به موږ په دې کې کوو مطلب اف بی ایم زیاتره موږ دلته نه کوو کولی شي خو اف بی ایم موږ دلته نه کوو بیا دغه شان چې کوم دی پرایویټ لیبل دی نیکسټ چې کوم دی نو شپمنټ پلان چې کوم دی د دې چې کوم دی اف بی ایم دی خو تاسو په اف بی ایم باندې یو ځان کلیر کړئ که موږ چېرته پاکستان یا افغانستان کې ناست یو موږ په بهر کنټریز کې یو ایس یا یو کې یا اسټرالیا په دې کنټري کې موږ پراډکټ خرڅو نو موږ بیا اف بی ایم نشو کولی ځکه اف بی ایم موږ هله کولی شو چې په کوم ځای کې امازون فنکشنلی امازون ویر هاوس یې امازون هلته کار کوي نو په هغه کنټري کې موږ اف بی ایم کولی شو ادروایز که موږ پاکستان افغانستان کې ناست یو نو موږ به بیا اف بی اے کوو او دا شان انویسټمنټ به تاسو را ایډیا شوي چې دا بیا هم ډیپینډ کوي چې انویسټمنټ زموږ څومره پکار دی نو هغه پراډکټ او سورسینګ باندې ډیپینډ کوي تاسو څومره ښه سورسینګ کوئ هغه کم وي نو بیا به کم انویسټمنټ پکار چې سورسینګ تاسو داسې کولی چې پراډکټ ریټ هر څه سیوای نو بیا به ستاسو انویسټمنټ سیوا لګي بل دا شان دی چې ایل ایل سی په دې کې نو سمال لیول باندې چې کله نو ایل ایل سی به ضرورت نه خو چې کله ستاسو سکیل اپ کېږي بزنس نو بیا ایل ایل سی پکاري تاسو ته بیا په دې کې موږ چې کله پرایویټ لیبل نیو لیسټینګ کریشن کوو نو په دې کې موږ پراډکټ هنټینګ کوو نو دا شان تاسو ته پرایویټ لیبل پته هم ده پرایویټ لیبل داسې بزنس ته وایي چې موږ په هغه کې یو پراډکټ هنټ کوو بیا په هغه پراډکټ باندې خپل لیبل او خپل نوم هر څه هغه له ورکړو ټریډ مارک او خپل هر څه چې کوم دی هغه رجسټر کړو او هغه زموږ په نوم شي هغه پراډکټ نو دې ته پرایویټ لیبل وایي د ټول نه ښه بزنس ماډل چې کوم دی هغه هم دا دی په امازون کې نو پرایویټ لیبل باندې تاسو امید ساتم پوه شوي د هغې چې کوم ریکوایرمنټ دي په هغه به پوه شوي وي بیا ډراپ شپینګ بزنس ماډل دی نو ډراپ شپینګ بزنس ماډل کې چې کوم دی تاسو ته ما ویلي وو چې په دې کې موږ پراډکټ نه اخلو صرف په دې کې موږ پراډکټ هنټینګ کوو چې کله زه پراډکټ وګورم د یو چا سره پروت وي او زه هغه پراډکټ لیسټ کړم او ما ته په هغې باندې اډر راشي نو زه چې کوم زما ته چا اډر راکړی زه د هغې ډیټیل خپل سپلایر ته سینډ کړم چې زما نه دا کس دا پراډکټ غواړي او ته په دې اډرس باندې دې کس ته سینډ کړه نو په دې کې ستاسو صرف میډل مین کاري نو امازون چې کوم دی ګوره په دې کې ډراپ شپینګ چې کوم دی هغه لیګل نه دی هغو ډراپ شپینګ اجازت نه ورکوي دا ډېر ټیکنیکل بزنس ته تاسو به ډېر په طریقه باندې کوئ چې امازون تاسو باندې نه پوهېږي چې دا کس ډراپ شپینګ کوي نو په دې کې ویر هاوس موږ ته نه پکار په دې کې موږ ته انوینټري نه ایل ایل سی بیا دغه خبره شو که کله بزنس په سمال لیول نو بیا تاسو ایل ایل سی ته ضرورت نه که کله سیوا کېږي بیا ایل ایل سی ته ضرورت خو چې کله ایل ایل سی کې به دا یو خبره یاد ساتئ چې بعض داسې پراډکټ یا برانډ چې هغه ستاسو نه ریسیلر سرټیفیکیټ غواړي چې هغه درنه غواړي بیا به ایل ایل سی تاسو هغې دپاره ول جوړوئ
بل میټو لیسټینګ چې کوم دی په دې کې موږ کوو، په دې کې موږ نیو لیسټینګ چې دی هغه کریشن نه کوو او پراډکټ پکې موږ هنټ کوو. خو تاسو به یاد ساتئ چې شپمنټ پلان چې کوم دی په دې کې خو ویر هاوس نشته چې په ویر هاوس کې زموږ سامان نه وي نو امازون ته بیا پته لګي دا کس الیګل کار کوي. نو موږ شپمنټ پلان چې کوم دی هغه اف بی ایم ورکړی، اف بی ایم ورکړی چې پراډکټ زموږ سره کور کې پروت دی او دا زموږ لیست دی. نور زموږ سره پراډکټ پروت نه وي، بس موږ چې اډر راشي نو موږ د چا سره پراډکټ کتی او موږ یې خرڅ کړو. د دې داسې مثال دی چې زه بازار ته مارکیټ ته لاړ شم او یو شاپینګ مال والا سره وګورم سامان وسی او د هغې تصویران وباسم او هغه اپلوډ کړم او ما سره هغه پراته نه وي، خو ما د کس سره خبره کړي چې ما سره په هغې باندې اډر راشي نو زه ډایرکټ چې کم کس سره پراته هغې ته اډر ورکړم او د هغه ټایم کې هغه زما نه پیسې واخلي دغه او کم اډر چې ما ته راغلی د هغې پیسې ما ته راشي چې څوک یې زما نه اخلي. نو په دې کې تاسو چې کوم پراپرټ پاتې کېږي ګټه پاتې کېږي تاسو ته مخکې نه کتلي چې ما ته څومره پراپرټ کېدی شي. نو بیا امازون ټو امازون هم خلک ډراپ شپینګ کوي، علي ایکسپریس هم کوي، ای بی هم کوي، والمارټ هم کوي، سیمز کلب هم کوي. نو دا مختلفو پلیټفارم دي هلته خلک پراډکټ اخلي او بیا دغه شانته مخکې ډراپ شپینګ په هغه باندې کوي. نو امید ساتم په دې بزنس ماډل باندې به تاسو لږ ډېر پوه شوي، لږ ډېر کنسپټ به تاسو راغلی او ستاسو ډېر زیات سوالاتو دې باره کې چې امازون کې کوم بزنس ماډلز دي.